بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو هیوادوالو، ښاغلو او اغلو، السلام علیکم. نن د طالبانو د 4 کاله 11 میاشتې او 15 ورځني اشغال وروسته زه بیا ستاسې سره د افغانستان د ملي پوځ په یونیفورم کې ستاسې مخته ولاړ یم او ستاسې سره خبرې کوم. دا هغه یونیفورم دی چې د افغانستان د جګړهیزو او پوځي ځواکونو د جګړهیزو او مبارزو روحیه ښیي. ګرانو هیوادوالو، نن سهار پر 5 بجې باندې ما د متحدې جبهې ټولو نظامي اعضاو ته د عملیاتو د شروع امر ورکړ. د دې عملیاتو هدف د افغانستان ازادي ده. د افغانستان ازادي به په څو نظامي پړاوو کې ترسره کیږي. په دې مرحله کې زموږ د عملیاتو هدف به د طالبانو اعضا، د دې رهبري او د دې قرارګاوې وي. زموږ اولویت په هدفګیرۍ کې هغه طالبان دي چې په 4 کاله کې د ځانه څخه ډیر تشدد ښودلی او د امنیتي ځواکونو پر ضد، د افغانستان د ښځو پر ضد او د افغانستان د ځوانانو پر ضد یې سخت ظلمونه کړي دي. هموطنان عزیز، با گذشت 5 سال هنوز هم فریاد و درخواست‌های ملت افغانستان را جامعه جهانی نشنید. دستگیری، شکنجه، بی‌عزتی، کشتار و مهاجرت جمعی افغانان همچنان ادامه دارد و هیچ پایان به ظلم طالب دیده نمی شود. حالا باید برای دنیا و همچنان برای بعضی سیاسیون ثابت شده باشد که مذاکره با طالبان مطلقا ناکام شده و باید متوقف گردد و این روند به عنوان یک روند ناکام شناخته شود. مبارزه ما برای آزادی افغانستان است. مردم افغانستان آزاده و آزادیخواه می باشند و آزادی حق مسلم مردم ما است. په تیر 15 کاله کې طالبانو د افغانانو ټول اساسي حقوق تر پښو لاندې کړل. بین المللي تروریستان یې بیرته افغانستان ته راوړل او د افغانستان ملي شتمني یې چپاول کړل. اوس یې وخت دی چې طالبان په وسلواله جګړې کې لیرې کړو او افغانان خپل سرنوشت او خپل نظام وټاکي. افغانان با عزت خلک دي او موږ غواړو آزاد ژوند وکړو. خپل په هیواد کې ژوند وکړو، ډوډۍ ولرو، امنیت ولرو او عدالت ته لاسرسی ولرو او په فخر سره خپل د وطن په آبادۍ کې یو د بل ته اوږه ورکړو. جنگ مسلحانه علیه طالب چالش‌های خود را نیز دارد که نیازمند رهبری قاطع و قربانی می باشد. ما آماده گذشتن از هر نوع سختی، مبارزه با هر نوع دشمن در اشکال مختلفش می باشیم. از شما خواهش می کنم که از جبهه متحد افغانستان حمایت کنید. با ما یک جا شوید، بیایید همصدا و همگام برای آزادی افغانستان مبارزه کنیم. بیایید افتخار مبارزه را با هم شریک کنیم. بیایید با هم وطنمون را آزاد کنیم. د طالب سره مبارزه یو مقدسه مبارزه ده. دا مبارزه پر موږ باندې فرض ده او یوازې با تقوا انسانان کولای شي چې په دې مبارزه کې ونډه واخلي. د افغانستان مشرانو ته مې دا خواست دی چې راځئ سره متحد شو. راځئ د دې مبارزې افتخارات سره شریک کړو او راځئ خپل وطن ته ولاړ شو او خپل خلک د دې ظلم، بېعزتۍ او استبداد څخه خلاص کړو. دا زموږ داسې مسؤلیت دی. دا خپل مسؤلیت په دې تاریخي پړاو کې باید موږ ادا کړو. په خارج کې ژوند کول یوازې ژوندي پاتې کېدل دي. هیڅ نوع افتخارات په هغه کې نشته. زموږ ګاونډیانو ته وایم، موږ غواړو افغانستان د طالب د اشغال څخه آزاد کړو او آزاد او خپلواکه ژوند وکړو. دغه رژیم ظالم دی
افغانان یې دردولي دي، د افغانستان پرمختګ یې بند کړی دی او افغانستان ته یې په نړیواله کچه ډیر زیان رسولی دی. همسایه های ما باید بدانند که طالبان به شکل فعال به گروه های تروریستی مربوط به کشورهای شما تعلیمات، تجهیزات می دهد تا برای اختلال امنیت شما از آنها استفاده کنند. همین اکنون طالبان به گروه انصار الله تاجیکستان و انصار الفرقان ایران جای، اسلحه، تعلیمات می دهند و همچنان آنها را راهنمایی می کنند تا در کشورهای جمهوری اسلامی ایران و در تاجیکستان عملیات‌های مخرب تروریستی را انجام دهند. ما با هیچ همسایه در منطقه خویش مشکل نداریم و می خواهیم با همسایگان خود یک جای در صلح و ثبات زندگی کنیم. من خیر ما را در وحدت منطقه‌ای خویش می دانم و ثبات منطقه را در تجارت مشترک می بینم و ثروت‌های منطقه را تنها در این می بینم که با هم روابط تجارتی، سیاسی و امنیتی داشته باشیم تا مردم ما از فقر، بیچارگی و فرار جمعی از کشورهای ما خلاص شود. موږ د افغانستان مشروع ملي پوځ یو چې د مسلکي باظرفیته او وطن دوست افغان جنرالانو د یوې مسلکي رهبرۍ لخوا رهبري کیږو. جنگي عملیات زموږ د پوځي کمیسیون لخوا مخته وړل کیږي. دا کمیسیون کې د افغانستان پخواني زړور ملي پولیس، ملي امنیت او د ملي پوځ افسران او قومندانان دي. د اوس دپاره د افغانستان متحده جبهه په د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو رهبري او حمایوي چارې پر غاړه ولري. دلته په جبهه کې موږ ډیپلوماټیکي، سیاسي او بشري هڅې د یوې پراخې ستراتیژۍ په توګه سره یوځای کوو ترڅو طالبان له واکه لرې او په افغانستان کې ولسواکه نظام رامنځته کړو. زموږ خلکو ته وایم چې موږ ستاسې غږ واورېدی. موږ ستاسې دپاره برته راګرځو او ستاسې په نامه به د طالب سره مبارزه کوو ترڅو د دې ظالم لاسونه ستاسې د غاړې څخه ایسته کړو. میخواهم حجم و عظمت این جنگ را هموطنان ما درک کنند و بالای نیروهای مبارز خویش اعتماد داشته باشید، به پیروزی یقین داشته باشید و به وعده خدا ایمان داشته باشید که گفته است که ظالم را من سرنگون میکنم. آزادی افغانستان را من در افق میبینم و برای رسیدن به آزادی از همه وسایل استفاده میکنیم. زمانی که افغانستان آزاد شد، برنامه ما این است که لوی جرگه عنعنوی مردم افغانستان را طلب کنیم، قدرت را با آنها بسپاریم تا نحوه حکومت جدید و اولویت بندی پالیسی های حکومت جدید را لوی جرگه مردم افغانستان تعیین کنند و ما خود را مکلف به حمایت و عملی کردن آن می دانیم تا مردم افغانستان سرنوشت خویش و نظام خویش را خودشان تعیین کنند. دلته په متحده جبهه کې زموږ حقوقي سند تر جنگي لارښودنې پورې د افغانستان اساسي قانون دی. هغه قانون چې په کال 2004 کې د افغانستان د خلکو په لویه جرګه کې تصویب شوه. دا لویه جرګه د پخواني شاه فقید اعلی حضرت محمد ظاهر شاه د خوا رهبري کېدله چې د افغانستان ټولو مشرانو، قومانو، ښځو، ځوانانو او علماو ګډون کړی و او د دې اساسي قانون څخه حمایت وکړي. موږ خپل ځانونه د دې اساسي قانون طبیعي وارثین بولو او د برته راوړلو دپاره به یې مبارزه کوو. زموږ اساسي قانون په هغه وخت کې زموږ ملت متحد کوي او د کورنۍ جګړې وروسته یې د افغانستان د بیا رغونې او پرمختګ لارې ته زمینه برابره کړه. زموږ پوځي طرز العمل د فقه الجهاد د اصولو پر بنیاد جوړ شوی دی او ټوله شرعي احکام به د جنگ په جریان کې په نظر کې نیول کیږي. د ملګرو ملتونو منشور د فصل
42 ماده د مخې ملتونه په داسې حالت کې حق لري چې خپل برخلیک خپله وټاکي او مصالحانه مبارزه وکړي ترڅو ظالم رژیمونه راوپرځوي. برای آزادی افغانستان به اجازه هیچ کشور و فرد نیاز نداریم. ما حقوق خیش را میشناسیم و برای آزادی ملت خیش از هر نوع وسیله استفاده میکنیم. مردم افغانستان مردم با غرور، با افتخار و متمدن هستند و برای رسیدن به عزت و آزادی خیش با هر نوع قدرت شیطانی حاضر به مبارزه می باشیم. زنده باد افغانستان.